طالبان د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیول شوي کسان څه ډول مجازات کوي؟ د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ. نږدې 20 ورځې مخکې په کندوز او تخار ولایتونو کې 8 تنه واکسیناتوران چې 4 ښځې وې د ناڅرګنده وسلوالو لخوا وژل شوي وې. تازه د طالبانو حکومت د واکسیناتورانو د وژنې په تور د 4 تنو د نیولو خبره کوي او ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتي ادارې دغه کسان وروسته له تعقیب څخه نیولي دي. بل لوري ته په ټولنیزو رسنیو او ورځپاڼو کې د یو نیول شوي کس د مور ادعاوې لاس په لاس کیږي چې وایي طالبانو یې ماشوم زوی نیولی دی. د دغه نیول شوي تن مور په یو ویډیو کې ویلي زوی مې 10 ورځې کیږي طالبانو وړی نه ډوډۍ ورکوي او نه هم اوبه او طالبان یې ډېر سخت شکنجه کوي. د طالبانو د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاري مطیع الله روحاني دوی چویلې ته وویل نیول شوي کسان د ملي امنیت ادارې تر څار لاندې دي. هغه وویل هغه کسان چې د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي مخکې هم په غلا او فساد کې لاس درلود. هغوی ته به د شریعت په چوکاټ کې سزا ورکول کیږي او نور تصمیمات به قضایي برخې ونیسي. ځینې سرچینو مخکې د نوم د نښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې داسې ګونګوسې ولې چې 2 ورځې مخکې به تورن کسان په کندوز ولایت کې په دار وځړول شي. په دغه پرېکړه ځنډول شوې ده. طالبانو بیا دا خبر ردوي. د حقوقي کارپوهانو په باور د افغانستان د موضوع قوانینو پر بنسټ د کم عمر تورنو کسانو لپاره یو ځانګړی سیاست په پام کې نیول شوی او هغه کسان چې عمر یې له 18 کلونو څخه کم وي ماشوم بلل کیږي. ګرانو لیدونکو له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.